د شبرغان الوان دښتې 1500 کیلو ولټ مسي غځولو پروژې چارې 15 سلنه پرمخ تللې دي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند نن د روان 1404 لمریز کال د سور میاشتې په 21 نېټه په خپل کاري دفتر کې د افغان انوېسټ خصوصي شرکت له مسوولینو سره وکتل. د لیدنې پرمهال د یاد شرکت مسوولینو د ریاست الوزراء له اقتصادي مرستیال سره د شبرغان الوان دښتې 1500 کیلو ولټ مسي غځولو پروژې د دښتې الوان سب سټېشن د پراختیايي چارو او همداراز د غور ولایت د تللې ولسوالۍ د سره بوجس دکان د کاري پرمختګونو راپورونه شریک کړل. دوی وویل د شبرغان الوان دښتې 1500 کیلو ولټ مسي غځولو پروژې چارې په ښه ډول روانې دي چې اوس مهال یې 15 سلنه کارونه پرمخ تللي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي. د دښتې الوان سب سټېشن تخنیکي مطالعات بشپړ شوي او په نږدې وخت کې به ساختماني چارې هم پیل شي. د دغه شرکت مسوولینو زیاته کړه یاد شرکت د غور ولایت د تللې ولسوالۍ د سره بوجس دکان سروې بشپړه کړې او اوس مهال یې په ابتدایي ډول اکتشاف پیل کړی چې له 200 زیات هیوادوال پکې په کار مصروف دي. د دوی په خبره په هیواد کې دننه د دغه کان د پروسس په موخه د معیاري فابریکې ډیزاین هم پیل کړی چې له بشپړېدو وروسته به د فابریکې د جوړولو چارې هم پیل کړي. د دغه لیدنې پر مهال د یاد شرکت مسوولینو په یو شمېر برخو کې خپل ستونزې هم شریکې کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د یاد شرکت له ترسره شوو کارونو خوښي څرګنده کړه او د ټولو شریکو شوو ستونزو د حل ډاډ یې ورکړ.